دا کندزیان د دې لپاره راټول شوي څو له ولسمشر غني او د ټاکنو کمیسیون د ټاکنو د پایلو له اعلان ملاتړ وکړي. د غونډې بله برخه په دې راڅرخي چې د تاوتریخوالي اونۍ یا نیمه اوربند کلونو ته وغزیږي او پر ولسمشر او سیاسي احزابو هم ټینګار دا و چې تر هر څه دې تلپاتې سولې ته ډیر کار وکړي. از اینکه ما هر جای بشینیم گروه صحبت‌های خوبی بکنیم، خدا نخواسته مسائل یگان غیر اسلامی ملیت و ملت‌گرایی را در افغانستان دامن بزنیم، نتیجه نداره. از این معلوم میشه که در بعدی‌ها باز وضعیت از بد بدتر میشه. ما سه قوه اجرایی هم قانونی سه قوه داریم. اگر مشکلی پیدا شد ما قانون اساسی داریم، ما مطابق قانون اساسی قانون انتخابات داریم، باید مطابق قانون انتخابات مطابق قانون اساسی ما باید فیصله شود، نه خودسرانه هر که در پس کوچه هر چیزی که بگه گپ خوب نیست. و صلح و خیر پروردگار خودش گفته که در صلح خیر است و ما این پروسه صلح حمایت میکنیم و پشتیبانی میکنیم. خدا کنه که یک صلح دائمی در افغانستان بیاید و کسایی که خواب و خیال حکومت موازی و حکومت همه شمول و حکومت مچون چی و چی را میخواین، این خواب است و خیال است و محال است و جنون، این را به مو تختهای قصرنشین خودشان بگذارن اونجا. من فکر میکنم که حکومت جمهوریت پیروز انتخابات شده و پیروز است و بعد از تعلیف خدا کنه که صلح دائمی شود و این صلح دائمی را تمام مردم افغانستان خواهان هستند و خوشبین صلح هستند. صلح دائمی در افغانستان میخواهد. انشاءالله ای مسلمان ها برایتان من مژده میدهم، نظر به فرمان الهی صلح کامیابی برای از صدر اسلام تا به این حال کامیابی برای اهل اسلام هست، کامیابی می باشد. د غونډې نورو ګډونوالو بیا هغو ته د پردیو خطاب وکړ چې په ټاکنو کې ناکام شوي او اوس د ټول شموله او یا هم د موازي حکومتونو خوبونه ویني. دوی وایي هیڅ چاته به د دې اجازه ورنکړي چې فعلي نظام وننګوي او یا خلکو کې د بیا ځلي جګړو ویره خپره کړي. دوی همدارنګه زیاتوي د ټاکنو پریکړه ورته د منلو ده او د اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټیم څخه ملاتړ کوي. در 4 دوره همه انتخابات ریاست جمهوری بود. دوره چهارمش که جناب محمد اشرف غنی بود، با همین برادرای ما زحمت کشیدن، تکلیف کشیدن. فقط از این برادرای کندوز یک تبریکی هم برشان گفتیم، از زحمت کشیایشان یک تشکری کردیم. در مجموع کلگی پیام ما را به جناب محترم رئیس جمهورمان و معاونین محترمشان امروز خان صالح، سرور دانش، محترم غزلفر شد. بر از هم تبریکی گفتیم، فقط وحدت ملی ما را تمثیل کردیم و با پروسه صلح باید حکومت ما از خودگذری نشان بدن. مثل بعضی که مردم مغرض که یگان اشاره خوب و خراب میکنن به او رقم نباشه و قسم باشه که یک وحدت ملی، یک حکومت آزاد، یک حکومت مستقل، هیچ وابستگی به جناح داده باشه. استقلالیت ما را بین افغان و شمول باید اکتم کنیم. فقط گردمایی ما اصل مطلب ما جمع شدن ما با وحدت ما بود و حمایت خود. اعلان حمایت از نتایج انتخابات و پروسه صلح. مردم کندوز همیشه در پروسه سیاسی انتخابات سهم فعالی داشته. امروز لله الحمد بزرگان کندوز، شخصیت‌های جهادی، علما همگی به خاطر اعلان نتایج حمایت خود اعلان کردند و از کاهش خشونت که منجر به صلح دائمی شود. مردم کندوز آتش‌بس دائمی می‌خواهند، صلح واقعی، صلح بین الافغانی، صلحی که دوامدار باشه او را می‌خواهند. مردم کندوز همه کندوز کې د محمد اشرف غني په ملاتړ دغه خلک پخواني جهادي قومندان میرعلم کندوزي رابللي وو او ژمنه یې وکړه چې د فعلي نظام څخه ملاتړ او اساسي قانون ته ژمنتیا د دوی له اولویتونو څخه دی او هغه چې د نظام پر وړاندې خنډونه جوړوي دوی به یې پر وړاندې جدي غبرګون وښیي.